ناغی دا شلو زرو کسانو یو مضبوط لخکر تیار شل زر خلل ریدر ویشیر او دا سی لخکر تیار کا چه طول مسلح کلل هر یو لیلندو غشی ورکلل او توری والا ورکلے او چه کم مشرو اغدا فیصلو پر چه مونگ بدان سر خپل خزی و بچیم بوزو یو بودا سپینگیر و درید ابن سما مخ کے بددوی دا جنگون و مشریک دغی بودا کولا نو اغا بودا امزان سر پا دولے کے کینا دکا دا گردے دونو ویدے زان سر بوزو او ددت جنگی دیر روی مہارت دیر دن بمون ہدایات اخلو مشورے موسر کو اور دد پا فیصلہ بمون کار کو نو دا مکی او دا طائف پا میس کی اولا قرازی حنین وطاوئی اسم دا مکی مکرمین کم روڈ درے روڈ ای دا مکی او دا طائف پا میس کی چکم پا سیر کبیر باندے لوی روڈ راغلے دے نو پا دا غلار باندے دا حوازن و دا زیر ازی دا یو ناشنا درد و گیر چا پیر غرون دی او پا غرونو کی لاری دی راجل دا شل در لخکر دا حوازن او دا سقیف او پا دا درو کے وی خپل کمین اونی و او غیر کی گیر چا پیر پری وطل نو دورید تپوسو کو وی دا کم زید چی دا تاسو پا کی پری وطل نو خلق وطوی دا حنین دے ویر دا جنگ زبردست زیم سیکڑی دا دے مناسب دی چی مونگ جنگو وی تاسو بگواری جنگ نکوی مسلمانان با پدیلا اس دیری گی زیب طائف تا مونگ پس برازی نو تاسو چی سنگ مسلمانان پدیلا را رو رسی دی درون و پغشو غزارون پشورون نو چی پغشو باندے خط پورا اتم بوی او زخمیانے کے نو دا غیر نپس با بیا لاری تکوزے گے و پترو بوال کوی نو دا شورو آورید دے دورید چگه ویو شورو نو تا پوسو کوئی دا چگه و شور لسره ویدا منتر اخپل مشر ویدو چه خد و معشومان امزان سر راواده او گره و چیله و اخان او غواگانی چه سمر مالون ایدام زان سر که ویدا جنگ خو پا معشومانو نکیگی او نه جنگ پا خدو کیگی او نه جنگ پا گره و پا چیلو پا اخانو کیگی دام والی روستی دی ویدا من دا مشر وی چی مونگ دی معشومان او خدو تا گورو دا دی غیرت پا مونگ مجبوری پا جنگ باندے مونگ بوایو که مونگ تختو شکست منو نو خدرانا مسلمانان بوزی او بچیرانا مسلمانان بوزی او گره چیلیو دا مالون رانا مسلمانان بوزی نو دا دی خدو بچو دا مالونو دا غیرت تا وجو مونگ تختو نو سمجن بکو دورید وی دا پیسالم ٹک ندا زمان مشورہ دادا کہ دا گره چیلے او خدو بچی دا شاعت بولے دا دلتا مناوالے دا شاعت کے دا جنگ اس پتہ نہ لگی بعض وقت کے صلیب پا تیختا مجبور شی لی تیختا نغواری خو مجبور شی نو که گتا موقع خو دیرا خدا او که تیختا ماننے مجبور شوئے نو کم از کم خدی بچی خو با محفوظی کنا دا خو با دیر لوی بی حیائی و بی شرمی بوئی که زمون خدی و بچی دا مسلمانانو لاس دلال شی دا دی سب پتہ لگی که تاسو تختی لے نو آغا مشر چکمو آغا تخلق پالوئے وی دوریت خدا سے ہوئی وی دیو سپینگیر دماغی کار نکے او زمان فیصلہ ٹک تدستاسو مشرب او که زمان فیصلہ نمانے ازا خودکشی کو اس خدای پدے کی اوڑے لوی حکمتو دا اللہ پا کدا حکمتو چی دا خز او دا معشومان او دا گڑے او چیلے او خاند دا مسلمانانو غنیمت گردو دا اللہ پا کدا حکمتو حضور پاک تا چاہلوی وی دا طائف قوم ثقیفہ و حوازن اگی خودتا دا حملے دا پار را روان شوی دی نو پیغمبر علیہ السلام جاسوسانو لے گل جاسوسان را لے ورہ ورکل چے او بالکل را روان دی او دا غرونو پا درو کی کوشش کی زینی صحابہ دا حضور پاک سر 10,000 دا مدینیو او 2,000 دا مکے پا فتح کے شامل شو 2,000 صحابہ کرام روان دی پا دی نیت روان دی کہ منگو طائف تا او طائف پا فتح کو او دا طائف پا غرونو باندی با دا اسلام جنڈاو لگو نو صحابہ 2,000 ریلوے تعداد دے دمر تعداد دا صحابہ چرتا نو برابر شے غزوہ خندق کے لگو احد کے کمو بدر کے کمو حدیبیہ کے 1,600 دا مکہ مکرمہ فتح کے 10,000 دا دیر زیادو یو بیلو دا صحابہ کرام
او د دنیا ساروین دی وسره او د دنیا لوی لوی ساز و سامان غشي لنده او توره او نیزه ورسره دی نو د صحابه او د خلې نه د بعضې کسانو دا ټکې ووته لن نغلب اليوم من قلة نن به مونږ د کموالي د وجې شکست نه منو مونږ ډېر یو دومره ډېر یو چې مونږ له څوک شکست نشي راکولی نو دا خبره د خدای خوښه نه شوه د حضور پاک په مخ کې او د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې چې چا په اسباب اعتماد وکړه په هغې الله خفه کېږي تاسو سره د خدای لوی رسول شته او د دې رسول د برکت نه په بدر کې تاسو له خدای فتح درکړه احد کې د مسلمان فتح ومړي د مسلمان نو چې خو میدان مسلمان ګټلی دی غزوه خندق کې مسلمان له خدای برې ورکړه فتح د مکې وشوه ځای په ځای خدای فتح درکړي تاسو سره ساز و سامان خو نو د پیغمبر د برکت نه هغه حضور پاک د سره دی او تاسو بیا هم ډېروالي او لږوالي یاده چې موږ نن ډېر یو او د لږوالي د وجې نه د تعداد د وجې نه موږ له څوک شکست نشي راکولی دا خبره د خدای خوښه نه شوه نو چې دوی تلل او دوی دغه مقام ته ورسېدل د حنین نو بس هغوی خو تیار ورته ناست و د غرونو په درو کې هغوی پرې د غشو باران جوړ کړ داسې د غشو باران تاسو اندازه ولګوئ 100,000 کسان ورته ناست دي په یو ځل چې 100,000 غشي راخطا شي څومره خلک به پې لګي او هغې غشي پسې غشي غشي پسې غشي او هغې ورته د غرونو درو کې پټ ناستې او دوی په میدان روان دي نو صحابه کرام داسې ولګېدل په غشو کې چا یو خوا منډه واله او چا بل خوا منډه واله حضور پاک سره 14 کسان یا بعض علما لیکي چې 6 کسان دا پاتې شو او باقي ټول صحابه څوک یو خوا منډه وي څوک بل خوا منډه وي او چې منډه وي غر ته منډه وي هلته یې په غشو باندې ولي قرآن شریف کې الله فرمایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم د حنین په ورځ تاسو د خپل ډېروالي په وجه فخر وکړه تاسو یې مونږ ډېر یو تعداد که زمونږ کم وي نو ممکن ده چې مونږ شکست خوړلی وي نن هم تعداد ډېر دی مونږ له څوک شکست نه راکولی په اسباب هم د حضور پاک په مخ کې اعتماد وکړه د دواړو جهانو مبارک سردار غوندې شخصیت د سره دی او بیا هم تاسو ډېروالی او لږوالی یادوئ فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا نو هغه ډېروالی د لاړو څه فایده درنه کړي هیڅ قسمه فایده ثم ولیتم مدبرین شام پړو تښتېدل څوک یو خواز غلی څوک بل خواز غلی لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار او یو سپینه قچره باندې سور دی قسم دی که د ځای نه پیغمبر علیه السلام رپم والی بلکې د ابو سفیان ابن حارث چې کوم د حضور پاک د تره زوی دی او د مکې مکرمې په دې فتحه کې مسلمان شوی دی هغه د پیغمبر علیه السلام د قچرې واګه نیولې ده هغه رانیسي چې دا د پیغمبر علیه السلام څاروي مخکې نشي او په غشو نه لګي او حضور پاک څاروي له زور لګوي چې زما دا څاروي پرېږده چې مخکې لاړ شي هغه نه پرېښود د حضور پاک زور لګوي هغه نه پرېږدي حضور پاک زور لګوي چې هغه څاروی نه پرېښود نو پیغمبر علیه السلام د څاروي نه راکوز شو او پیاده روان شو او یو ناشنا اواز یې وکړ وی انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم زما دا خبره دروغجن نه ده زه دروغجن پیغمبر نیم انا ابن عبد المطلب زه د عبدالمطلب زوی یم د عبدالمطلب وینا زما په وجود کې ګرځي عبدالمطلب په بهادرۍ مشهور انسانو زما نیکه میدان نه دی پرېښی زه به څه میدان پرېږدم یو صحابي نه چا تپوس کړی دی رستم اولیتم یوم حنین وی د حنین په ورځ تاسو تښتېدلي یې او ته څه وایي وی مونږ پرېږده زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی قسم دی چې زمونږ پیغمبر په ځای ولاړو نه دی تښتېدلی وی تاسو تښتېدلی یې که نه او ته دا نه وایي چې مونږ تښتېدلی وي یا نه یو تښتېدلی وی زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی ولې په جنگ کې چې بادشاه رستو شي دا شکست دی او په جنگ کې چې بادشاه په ځای ولاړي نو قوم به کله رستو کېږي او کله مخکې کېږي دې ته شکست څوک نه بکس دې ته وایي چې بادشاه غلام شي بادشاه تختی نو ورته څه وایي یاره وایي ته مونږ څه کوې خو زمونږ پیغمبر د دی نه دی ښودلی په ځای حضور پاک ولاړ او عجیبه حالاتو کې دې وخت کې نبي علیه السلام مبارک ګیر شو داسې حالاتو کې ګیر شو چې بعضې کسان دغه مسلمانان نو هم په دې سفر کې دي بعضې کسان کافران دي د مکې دلونه مسلمانان نه دي هم په دې سفر کې دي یو کافر څه وایي وی یاره نن خو مسلمان وتښتېد زړه به مې یخ شي وایي په خپل ابو سفیان چې د مکې سردارو ابو سفیان ابن حرب
د مکې سردارو او مسلمان شوی دی د مکې پرل او اسلام یې لاړه ته نه دي کو شوی هغه هم څه دوه درې ټکي وویل وی نن خو دې دوی ټینګ شي که نه په موږ راتلل اوس خو دې ټینګ شي که نه او د عثمان ابن ابي طلحه زوی دی عمر یې نوم دی هغه د پلار په احد کې مړ شوی هغه وی حضور پاک نوم یې واغېسته وی محمد صلی الله علیه وینن محمد را تزان لګیر شو د پلار بدل بتیرم او تور وسره او په نبی رسول الله هغه خو چې صحابه لاړ او راشه خپل بدل والا تور وسره او په نبی رسول الله ورغلوا چې ورغلی وال بیهوشي پراله را پریوت بیهوش را پریوت او چې څنګه په هوش کې راغی نو اوچت شو او نبی رسول الله ته مخامخ ودرېد وی اوس په مسلمان نوم قسم په خدای چې د خدای رښتونی مسلمان نن ایمان راوړم او کلمه شهادت وکړم ما خو نیت وکړه چې د پلار بدل لم او د چاوني هم د دې ماره نه معلومیږي دا د خدای پیغمبر الله ستا مدد کوي نو حضور پاک نه صحابه یو خوا بل خوا تتر بتر شو نو आवाज یې وکړ وی اے د حدیبیه یا اصحاب الحدیبیه اے د حدیبیه مرګرو حدیبیه کې تاسو ما سره بیعت نو کړ یا اصحاب الشجره د حدیبیه د اون لاندې تاسو بیعت نه کړی تاسو چرته مان لاله خو چې صحابه د आवाज اورید نو صحابه راټول شو میدان تراغون شو او دا او اوی خو د غشو بارانونه وکړل نو بیا غیم لارې ترک شو تورې وسره وي جنگ لاس پلاس شو پروردگار هغه حوازن ثقیف او نینیانو له مضبوط شکست ورکو دومره شکست یې ورکو چې د دوی چې څومره ښځې وې او څومره ماشومانو دا ټول مسلمانانو ته پاتې شو هغې ته وتښتېدل د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي او بهترین اواز باندې د اسلامي واقعاتو او مختلف بیانونو اوریدلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ په زرګونو مال تقریبا 20,000 ګډه چیلې دا مسلمانانو له په لاس باندې راغلي په زرګونو اوښان غواګانې ماشومان بچي ښځې دا ټول په غنیمت کې مسلمان ته پاتې شو نو حضور پاک حکم وکړ وی دا چې څومره څاروي دي او د کافرانو ښځې او بچي دي دا ټول جعرانې ته بوځئ نو جعرانې ته دا راوستل او څوکۍ کوئ پام کوئ د دوی عزت ته نقصان ونه رسوئ د دوی عزت ته نه خراب نشي عزت ته نقصان ونه رسوئ تنبو ولا جوړ کړئ او خیمې ولا جوړ کړئ او په هغه خیمو کې دا ښځې او دا بچي واچوئ او څاروي او طرف ته غونډ کړئ او دا غیر چاپیره محاصره کوي چې د دوی عزت ته نقصان نه رسیږي ټول مالونه هلته جمع کړي نو باید صحابه خود دا مالونه هلته یوړل کافر تتر بتر شو قرآن شریف کې الله فرمایي وانزل جنودا لم تروها ثم انزل السکینة على رسوله وعلى المؤمنین وما په خپل پیغمبر او په مسلمانانو بیا اطمینان راوچا وانزل السکینة وانزل جنودا لم تروها او داسې لښکر مې در تراوسه چې تاسو نه لیدل یو صحابي فرمایي یو تور صادر مې ولید چې د اسمان نه را روان دی تور صادر دی بر ناراضي او چې کله ځمکې ته رانږدې شو رارسېد نو دا تور صادر نه میږي روان شو میږي مکمل چې مې کتل شکلونه د میږو نه جوړېږي او هغه شکلونه په دې درو کې خورېږي حضور پاک کې دا صحابه وو دا فرشتې وې چې د الله د اسمان نه زموږ د مدد دپاره نازلې کړل صحابه لاړل بیا سو په یو قبیله څه بلې قبیلې ته څه بلې قبیلې ته و دغه علاقه کې د طایف نه ګردونه وه چې څومره کلي دا خدای پاک ټول فتح کړل او ډېر خلک خدای پاک مسلمانان کړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه جعراني مقام ته واپس تشریف راوړ چې راوړله صحابه ته وې صحابه ورته وې صاحب دا غنیمتونه تقسیمو وی لږ صبر وکړئ زما اندازه داسې ده چې دا خلک مسلمانېږي نو که دا مسلمانان شو نو دا مال به ورته واپس ورکړو نو 12 ورځې حضور پاک انتظار وکړو د جعراني په میدان کې نه اوښان تقسیمول او نه مالونه او نه دا غنیمت تقسیمو 12 ورځې انتظار وکړو چې که دا خدای راوستل چې دا خپل څیزونه ورته واپس کړو خو دوی رانغلل نو چې رانغلل نو پیغمبر علیه السلام مالونه تقسیم کړل ګډه چیلې هم تقسیم کړي اوښان هم تقسیم کړل او چې هغه کوم ښځې بچي دي هغه هم په غنیمت کې مسلمان ته ورسېدل هغه هم تقسیم کړل او د دغه ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مکې مکرمې ته راغی عمره وکړه خو بخاری کې راځي او په نورو کتابونو کې چې په داسې طریقه حضور پاک راغی چې څوک دارو خبر نشو نږدې مرګرو ته پته او بل څوک خبر نشو ولې که زه ځم صحابو ته پته لګي بیا خو دا ټول دي عمرې له
نو د شپې ماسخوتن نه پس راغی نبی علیہ السلام د مکې مکرمه کې د بیت الله طواف وکړه سعی وکړه عمره وکړه او عتاب ابن سید رضی الله عنه د مکې والی گورنر مقرر کړ او بیا واپس لاړ جعرانې ته نږدې خلکو ته پته ولګېده او بل چا ته پته نه لګي نو په دې وجه خلک د جعرانې نه عمره کوي په اتم کال په ذی قعده کې حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده غنیمتونه تقسیم شو د اوبو انتهایی قلت اوبه نه وې صحابه راغلل حضور پاک ته شکایت وکړه ویې صاحب خلک د تندې مري مونږ سره خپل څاروي هم دي او چې کوم هم د کافرانو نه په غنیمت کې ونیول په زرګاو څاروي هغه دي لکونو ته تعداد رسیږي او صاحب مونږ سره اوبه نشته وی چې ته پی وګورئ وی صاحب پی خو شته خو ځنځېده یو ګوټو به پکې نشته وی لږې غوندې ماله پیدا کړې یو صحابي سره په مشک کې لږې غوندې اوبه وې راغی رسول الله مبارک د پی په غاړه کېناسته او هغه لږې اوبو کې لاړې مبارکې تو کړلې او پی کې وروغورځولې او خپل غشې راواغېست هغې په پی کې وغورځاو وی سر پې کېدی لږ سر یې پې کېښود وی اوس چې سر لرې کړې او تکړه شئ چې څومره اوبه مو خوښې ترې وباسئ پی کې داسې اوبه را چینې را پیدا شوې چې څومره د مسلمانانو لښکر سره د هغه غنیمت د ښځو او د هغه ماشومانو هم سیراب شو اوښان هم سیراب شو ګډې چیلې هم سیراب شوې او تر ډېرې زمه تر اوسه پورې کوي چې دی هغه اوبه راخوټ کوي او خلک د هغې اوبه استعمالوي ما اوس تپوس وکړ د یو ملګري نه نو ما وایي ته جعرانې هغه کوي راورلم دیوال ته تو دی مې دا کوي وایي چې دا بند شوی دی حکومت اوس پابندي پرې لګولې ده او کوی یې بند کړی دی مې دلته چې دا کمې اوبه دي وایي دی دویم کوی ایستی دی او هغه کوي نه چې مخکې به اوبه راوتلې نو هغې باندې حکومت پابندي لګوله دا د جعرانې مختصر تاریخ چې پیغمبر علیه السلام تقسیم وکړه غنیمت 12 ورځې خو هغې ته انتظار وکړه څوک رالل او 12 ورځې پسې تقسیم وکړه نو دا خلک راله دا حوازن او ثقیف راله یو لوی وفد یې راوسته او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناستل وی شیخ زمونږ کې څومره خلک دي او تا سره مونږ جنګ وکړو او په جنگ کې او یا کسان د دې مردار شوي باقي جمع نو ټول مسلمانان دي ایمان یې راوړ هغه شل زره وایه ټول مسلمانان دي مونږ تاله راغلي یو مونږ له هغه خپل مالونه هم راکړه هغه خپل ګډې چیلې او خپل ښځې او بچي مړانه راغلي نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی 12 ورځې مې درته انتظار وکړو تاسو رانغلې اوس خو ما تقسیم کړی اوس خو زما اختیار پکې نشته تر صحابه و دي هر څه نو دا ډېر هوښیارانو ځان سره بوډاګانې ښځې ورسوي ورته یې ویې صاحب مونږ په جرګه کې هغه خلک راوستي دي چې ته به لازما زمونږ جرګه منې ویې څوک هم راوستي دي ویې ستا تروړیانې او مامیګانې او ستا رضایي چاچیګانې هم راوستي دي د بنو سعد خاندان چې کوم دی حضور پاک 4 کاله تېر کړي دي او 2 کاله د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها پیس کړي د بیبي حلیمې خویندې هم راوستي دي د هغې د ترنونه هم راوستي دي د هغې مامیګانې هم راوستي دي هغه ستا خپل دي تا د رضایي بر قوم هم راوستي دی دا بوډاګانې هم دله راوستي دی دي جرګه به منې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی تاسو زموږ وروڼه یې او لږ صبر وکړئ اوس د صحابه راغواړم که زما لاس کې وي ما د لار څه درکول اوس زما د لاس نه شی وتی دی زما لاس کې نه دي او رښتیا خبره چې نو د شریعت قانون دا دی چې سړی څنګه د خپلې مور خیال ساتي دارنګې د رضاعي مور خیال به هم ساتي رضاعي مور خپلې مور سره نکاح منه رضاعي مور سره هم نکاح منه خپلې خور سره نکاح منه رضاعي مور سره خور سره هم نکاح منه خپلې ترور سره نکاح منه رضاعي ترور سره هم نکاح منه بیبي حلیمې به حضور پاک ډېر زیات قدر کو دومره قدر به یې کو یو صحابي وایي به حضور پاک یو ځل په یو څادر باندې تشریف فرماو یو بوډۍ ښځه راغله وایي چې څنګه راښکاره شو نبي علیه السلام ورته پاڅېده مونږ وایي دا څنګه ښځه ده چې حضور پاک ورته د خپل ځای نه پاڅېده او وایي چې ښځه څنګه راغله وایي حضور پاک ونیوله او په خپل ځای باندې کېنوله او مخامخ ورته کېناسته او به یې ورته وایي په عربۍ کې مور ته وایي مورې وایي زه حیران شوم د دې بوډۍ ښځې نبي علیه السلام دومره قدر ورته پاسېد او په خپل ځای کېنوله او مور ورته وایي مشرې ښځې تاسې هم خلک مور وایي وایي چا نه مې تپوس وکړو چې دا څوک ده وایي دا بیبي حلیمه ده دا هغه ښځه چې حضور پاک مې پرې ورکړی ما د بیبي حلیمې چې کوم ځای کې رسول الله مبارک 4 کاله تېر کړي دي په دې سفر کې راته خدای هغه ځای موښم ډېره خوش قسمته بیبي وه او دا هغه ځای څه ناشنا خصوصیات دي هغه خصوصیات به هم درته ووایم حضور پاک چې کله
ماشوم پیدا شو نو د دې بنو سعد خاندان ښځې راغلې په عربو کې د دې عربي ډېر اعلی وه لکه اوس هم زمونږ د پښتنو د اشنغر جدا پښتو ده د درې د خلکو جدا پښتو ده د وزیرستان جدا ده د کابل د خلکو پښتو جدا ده د سوات او زمونږ په پښتو کې هم څه لږ ډېر فرق شته اصل په عربي چې کوم د قاعدې مطابق عربي وه دغسې په عربۍ کې هم فرق و نو چې کوم د قواعدو د اصولو مطابق عربي وه هغه د بنو سعد د خاندان وه نو خلکو به خپل بچي بنو سعد ته د پیو دپاره لېږل دې دپاره به یې لېږل چې اصلي عربي زده کړي او په عربۍ کې فرق را نشي دا ښځې به کال په کال راتلې مکې مکرمې ته او ماشومان به یې ځان له کتل بوتلل به بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زمونږ د قوم د بنو سعد ښځې وې وی دا رالې مکې ته وی زم پکې رالم زما خاوندم او وی زما خپل بچې چې کوم زما نه پیدا و هم را سره و وی رالو مکه کې ځان له ماشومان کتل ځکه هغوی به پیسې اخېستې هسې خو به د ماشومانو خدمت نه کو نو وی حضور پاک ماشوم باندې خلکو چکر ولګو وی چا قبول نه کړ چې څوک به رالل تپوس به وکړو نو وی به چې دا یتیم دی نو خلکو به ناغېسته چې پلار یې مړ دی او پلار یې نشته نو مونږ له به دوی څه راکړي او غریبانان دي وی مان پې چکر ولګاو خو چې تپوس مې وکړو وی چې دا یتیم دی پلار یې نشته وی مام قبول نه کړ وی زما چې څومره ملګرې ښځې راغلې وې وی هر یوې ښځې ته یو ماشوم میلاو شو او جوړې جاړې وکړې چې زه به 2 کاله پی ورکوم دومره پیسې به راکړې وی ما ته ماشوم میلاو نه شو هېڅوک میلاو نه شو نو مې چې تشه دم نو راشه دا یتیم به بولم زه څه خبر وم چې یتیم در یتیم دی ملغلره یتیم برکتي یتیم دی پلار خو یې نشته خو الله یې شته دی د دې یتیم پلار مړ دی پلار یې نشته خو د دې یتیم الله مهربانه ذات شته دی وی چې رالم دا ماشوم مې راواغېسته دواړه سینې مې د پیو نه ډکې شو دواړه سینې او چې تلم نو ما خاوند ته و چې خاوند د څه به کوو نو یې خاوند راته وی چې حلیمې ستاسو خوښه ده وی ما وی چې والله زما د قسم په خدای وي زه خو خالي نشم تللی قسم په خدای او زه ورځم او چې کوم هغه یتیم ماشوم دی نو هغه بوځم ماشوم یتیم نو زما خاوند ما ته څه وایي چې حلیمې عسى الله ان يجعل الله فيه خيرا چې ممکن دی چې په دې ماشوم کې د خدای خیر واچي ور اعتماد د بیبي حلیمې خاوند هم په الله وکړ چې سینې د میواچو دواړه طرفونه ډک شو نو نبی علیہ السلام هم په اوس کل سیراب شو او چې دما کم خپل بچو نو هغه د پیونه مور شو وی او خچ غلانس کې پټه پینو وی چې هغه او هم پاسول نو غلان د پیونه ډکا وی لا شلا وی امام خدای په اوس کل دما خاوندم شپم نور شپه کې موږ له خوب نه راته او په دغه شپه باندې موږ خمدې دار مالو شو نو خدای بردست خوب مو کو او کله کچره چې مونږ په واپس سفر کا وراتلو با د مکې ته او د تلو نو و د نورو سارونو مخکې روانو وی ما نه به نورو ملګرو تپوس کو چې حلیمې دا هغه کچره ده چې ته په سفر دې په لومړی کړی وی ما ورته ویل دا هماغه کچره ده وی ټولو به راته وی چې قسم دې حلیمې تا له خدای برکتي ماشوم درکړی حضور پاک د بوت بنو سعد ته دومره مزل دې د حیران شو من جعرانې تطلو ما سره 14 ملګري یو فلاین کوچ سره والا سره خبره وکړه مې من جعرانې ته بوله چې دا غدې نه عمرو نو چې احرامونه متل روان شو نا فلاین کوچ والا نه مې تاسو کو نه تعالی کله کوم دی وې در طائف سره خوا کې یو کلی یاد کړه غدې ای خپل ټیکټ د یو طرف نه پیږي شریاله مې لکه 25 یا 25 روپے لري نو ته 200 واخلې دا فصل ریاله یو تک نو سره خبره او قانونن سوي تدل باندې په چوکۍ دی نو مې ته په چوکو سره برسکه هغه ماته جزء دی موانه غالب ته پولیس کې نو کارو تاسو شو هغه به تاسو به نو سه مسؤلیت زما پر غاړه دی موارم زما راکو مې سار وخت برابر مشبه نه راځي ټلیفون ته هغه مې نن تلو کا سوال شي مې به تیرا خبره وای ګوره په لاره پیسو نه کار 120 ریال مو سره دیو کر خبره برابر په دې روان دي
درې لارې طائف ته تللي، یو ته سیر کبیر ویل، یو ته یو لنډه لار د غر، او دا بله چته موږ نه ولیدې. پرې روان شو عامه لار باندې یو ګنټه مزل دی د یو طرف طائف په غر کې مزل ډېر مزېدار ښکلی مزل دی. موږ یې په داسې لاره روان کړو، لار خو ډېره ادا وه، مکس روډ ډېر مزېدار سنګر روډ چې خدای ما ملګرو ته وې په څه غم همدا نه روډ د قبرونو درو کې دا ګاډې یو خوا تاوېږه بل خوا تاوېږه. اوس دوی مغه ډرایوران ډېر تېز وایي. مونږ تقریبا یو ډاکټر کې ګاډي مخې نه راغله. ما ویل چې تر بدوانو په سری په مور ورځي خدای دې پکې خیر واچي دا نن په زور په مصیبت کې ورغله. نه ګاډي مخې راځي نه بورډ مخې راځي او دې ګرونو درو کې په دې ګډوډو لارو دې روان دي. خدای پاکه دا به څه کړي؟ تاسو یقین وکړئ اگر یو غنټې لار موږ په 2 نیمه غنټې کې طائف ته ورسو. ما دا تاسو موږ یاري نه مړ کو کم پکته دې لار باندې راځي په دې پولیس چوکۍ نشته وای زه پټه لار په دې مې راوځم. ما وی خطائف ته موږ راوځو. اوس موږ مسجد د عبد الله ابن عباس ته بوته. خطائف کې مشهور جماعت د عبد الله ابن عباس، هغه سره خوا کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قبر هم دی او ورسره خوا کې مقبره ده چې کوم کسان د طائف په جنگ کې شهیدان شوي دي قبرونه ته کې هغه جماعت ته لاړ. هغه زیارتونه مو کړل. مې اوس بنو سعد تل ته ما شاګردو هغه ته مې ټلیفون کړو هغه ته نه ولاړ ارا سره شو. هغه ما ته ځای معلوم روان جنوبي پلا موټروي روډ دی بالکل. نمال پلار ته خوب راغی په ټریپ کې ودې شم چې راتلو شم تاسو مې وکړو چې مې کتر ته طائف لیکل راته مې تاسو بیا طائف ته روان دي. وې مونږ لار غلطه کړې دا یو کیلومتر لري تللی. ډرایور ما ته خاندل ما ته شیخ ته خو خوبونه مونږ یو کیلومتر لري تللی. التم تاسو کنه چې واپس ځه هغه ځای نه بیا یو بل روډ بل شوی پاغې لاړو. خلاصه دا د طائف د مکې مکرمې نه د ګنټې مزل دی د خطې سپیډ ګاډي په غر کې او بیا د طائف نه هغې ته تقریبا 80-85 کیلومتر لار ده. هلته ورسېدو په تپوسونو بنو سعد ته. هلته هم تپوس وکړو بنو سعد د بیبي حلیمې رضي الله تعالی عنها خاندان نوم دی. هلته هم تپوس وکړو بیبي حلیمه هغې ورته حلیمه سعدیه وایي. حلیمه سعدیه بیا مخکې دی. تپوس وکړو مخکې دی. بازار ته ورسېد چې بازار ته ورسېدو بیا د هغې کور تپوس هم وکړو چا خو یارولو بیا خو داسې شاړې لارې دي چې ستاسو دا ګاډی هغې ته نشي رسېدلی. خیر یو دکاندار و هغه سره خبره وکړه هغې ودرېږه زه در یو ګاډي به ورته وایي رهنما دله ګوره چې در سره لاړ شو ځکه هغه ډېرې کږې وږې لارې دي او ځای په ځای جدا شوي دي او خلک پرې نه ځي نو تاسو ته مشکلات دي. مې څوک پیدا کړم پیسې به ورځي. هغه یو هلک ولېږی د کور نه یو سړی و را پاسو. هغه هلک چې راغی نو هغه پوښتون و هلکه د کوم ځای وایي زه خو د درګۍ یم ملکن درګۍ دلته څه کوي دلته کې په ټریلر کې اوبه وړم. نو موږ د بیبي حلیمې رضی الله عنها کور ته ورسېد. هغه زه وپېژندم زما دا تقریر نه چې په کیسټو کې اورېده. همارګر ورته زما نوم واغې ډېر خوشحاله شو. بلکل تا خو خدای معلم په اسمان غوښتی په ځمکه راکړه. بلکل بس لږ صبر وکړې دا ګاډي چاته حواله کوم تاسو سره ځم هم ځان سره وخېږم. د دغې بازار نه 12 کیلومتره مزل دی بیا او روډ هم څه ځای کې پوخ دی څه ځای کې کچه دی په غر به خېږي کوزېږي به خو هغه ځای ته مونږ ورسولو کوم چې د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها د حضور پاک د دې رضایي مور ورونو هلته ورسېدو. چې ورسېدو هغه علاقې ته دا 12 نیمې بجې وې دروازې 12 نیمې بجې او هغې ته لاړو. نو مونږ ما وې خدایه د حضور پاک د ماشوموالي د پرورش دپاره چې د کوم ځای انتخاب کړی دی واقعي الله ته ښه پوهېږي. واحد په ټول سعودي کې ما که د نبی علیہ السلام د زمانې لو هغه چې کوم اصلي سوچا په خپل حالت باندې اصلي آثار ولیدل نو هغه دغه ځکه د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها 3 کوټې وې لاندې بنیادونه مو د ګټو د پاسه پیچا ګټې خودي وې دیوالونو چتګلو او اصل داغي هغه خپل کوټې او دا غیر خپل بنیادونه چې کوم ته اصل هغه اوریجنل کیفیت ته وای هغه موجود لاندې پکې شګې په دې ځمکه باندې لګي شګې خورې شوې وي. مرګرو ته مې په دې کې خپل لیکل لګو کړل. حضور پاک مبارک پکې ګوي خلکو سي کړی او 4 کال دلته تیر کړی دی لګم نه
درې کوټې دي، یو ځای ده، یو سره خوا کې بل ځای ده، یو بل ځای ده، د پاسه پې د کجورو څه لالې پراته دي، خو ګمان کوم داسې خلک وایي دا د هغه زمانې دي، خو ګمان کوم چې د هغه زمانې لالې نشي پاتې کېدی د باران او د موسم د وجې نه، ممکن دی د اوسېدي او ځای په ځای په دې غرونو کې یو ځای کورونه دي روان شوي دي، آثار یې شته، آثار قدیمه چې ورته وایي، بل ځای کور دی، بل ځای کور دی، بل ځای. خو د بي بي حلیمې رضی الله عنها دا کور په غر دی، لږ به ختل دي ورته، غر څه دونه مشکل نه دی، لږ او خوا کې ورسره لویه مقبره ده، دغه مقبره ده او قبرونه دي پکې. دغه ځای مخکې کلي اوس هم پکې بعضې کورونه شته، باغونه هم پکې شته، د انارو ښه مزېدار ښایسته باغونه، یو انار بوټی دا د انارو نه ډکو، انځرو پکې ډېر اعلی بهترین انځر، او هغې وایي چې دلته انګور هم کېږي، دلته کې نورې مېوې هم کېږي. خپله اوبه په علاقه کې نشته، کویان پکې نشته. ما تپوس وکړم د اوبو څه انتظام دی، 180 او 170 کیلومیټر نه دلته کې مونږ په ټریلو کې د اوبه راوړو، دا اوبه خلک هم څکي، او دې اوبو باندې د شیخانو ځان له د ځمکو له خپلې خپلې ټریلې اخېستې دي، نه هغې له خلک دا نوکران اوبه راوړي، نه هغې ته خپل په ټیم سیرا دی، خپله اوبه په دې علاقه کې نشته. او خوا کې هغه ځای موجود چې کوم ځای کې د حضور پاک شق صدر شوی سینه مبارکه شلېدلی و، او هغه ځای کې د انځر یو ناشناو نه و، هغه پکې لږ اواره مو، او د انځر یو ډېره ښایسته ګوره مزېداره ښایسته ونه وه. نو زه هغه ځای کې کېناستم، ملګري را سره وه، هغه مې ګېر چاپېره کېنول 15 کسان. نو ما ورته د حلیمې رضی الله عنها دا واقع بیانول چې کله بي بي حلیمې رضی الله عنها حضور پاک دلته راوسته، ما یې د مور دې زړه ته سلام، ځکه کم از کم دا څه خدای مې نه خطا کې 150-160 کیلومیټر مزل دی، او خپل نیازبین بچی بل له ورکول خو بس د خلکو رواج و، د وطن او د علاقې رواج دی، او خپل غرضونه دي پکې د خلکو. نو نبی علیہ السلام ماشوم یې ورکړی وله، حالانکه یو بچی بچا له څوک ورکړي چې 170 او 180 کیلومیټر لرې بوځي، او داسې نه ده چې ګنې موټرې دي زر به یې تپوس کې، او یا به یې دله زر راولي، پیاده مزلې دوخانو مزلې. 2 کاله چې حضور پاک دې سره تېر کړي دي، کوم 2 کاله. بی بی حلیمه وایي زمونږ په علاقه کې قحط و قحط، نو خلکو به څاروي ګډې چیلې غرونو ته شللې، نو ماښام به نارې راتلې، او زما څاروي به د غلاندې به د پیو ډکې راتلې. نو خلکو به خپلو غلامانو ته به نوکرانو ته چې تاسو د حلیمې د څاروو سره یو ځای څاروي سره وی، وګورئ هغه مال راځي تشي ډک دي، او ستاسو هغه تپ ټیپ راځي. وی خلکو به زما څاروو سره یو ځای څاروي څارول، او بیا به هم د خلکو څاروي اوږې راتلل، زما هغه به ماړه راتلل. وی قسم دی چې دا د رسول الله مبارک برکت دی، دا د هغه برکت. او یو ځل زما خپل بچی راغی، وی ما ته وی 2 کاله چې کله پوه شو نو نیټه وه، نو ما نبي علیه السلام مور له راوسته، وی نه مړه کېده، وی قسم دی که حضور پاک مړه کېده، وی په ماشوموالي کې وله خدای جیبه انصاف ورکړی. یو دیو یو زما خپل بچیو، وی چې ما په کومه ورځ نبی علیه السلام خپل سینې ته اچولی، نو کله به ما د هغه بل ورور سینې ته دې واچو، وی قسم دې دې ماشوموالي کې انصافدار و، وی د هغه بل ماشوم رور سینه چتم نه ده اودلې، خپله به یې اړولې، چې بلې ته به مې اچو نو خوله به یې تیاروله راړوله، هغې له خوله هم نه ده ونه ده. وی مې چې د ما دا بچې په ماشوموالي کې انصافدار 2 کاله پس مې راوسته، د ما چته لکېده، بی بی امینې ته مې ورکړه، وی مې چې دا ماشوم مې راوسته، خو بانې مې ورته کولې چې ابو هوا ډېره ښایسته ده او ډېره اعلی ده او ډېره مزېداره ده، او دا ماشوم ما له راکړه چې بیا بوځم. وی هغې ویل چې نه دا نه در کوم. وایي په دغه وخت کې په مکه کې وبا وه، بیماري وه، نو خلکو ورته ووایي چې امینې دا ماشوم دې بختور دی، او دا دېره ورکړه چې واپس یې بوځي دلته نقصاني نه شي. نو وایي ما له هغه بچی بیا راکړه. نو 4 کاله د بي بي حلیمې سره تېر کړی. یو ځل زما غنورو بچو رامنډې کړې، وی ما ته وی چې مور زمونږ قریشي رور خو چامل کا محمد قتل صلی الله علیه وسلم چامل کا. وی ما وی چې نه خدای دې دکی، وی ما خاون مې ورمنډې کړې، کوم ځای کې چامل کا؟ وی هغه لاندې ځای کې، بالکل هغه ځای هغه منظر ته مونږ ورل. وی چې ورلم نو وی نبی علیه السلام داسې ماشوم شین ګوشین ولاړ دی، وی ما روچت کو د خپلې سینې پورې مې پیوس کړ، خپل مې کړ، او بیا خاون مې زما نه واغېسته، هغه سینې پورې پیوس کړ، ښکل یې کړ، او ځان سره مې کور ته راوسته، او دې داسې رنګ یې تک شین دی. تپوس مې دی وکړه بچې څه چل؟ وی مورې یو 2 کسان رالل،
او یو کس زه ونیوم او چاړې راوویستا او زما سینې وشلوله او بیا زما د دې سینې نه څه شي راوویستو دا حضور پاک بیا وروسته دا واقع بیان کړې ده وی زما زړې د زمزم په اوبو وینځه او زړه سره یو توره غوټه وه هغې ته یې خوا غورځوله وی دا په انسان د زړه سره د شیطان د ناستې جاله ده چې دا ترې لرې او بیا زما په زړه کې د سرو زرو کاسه وه په هغې کې ایمان او حکمت علم راوړو هغې پکې ور واچوه بیا پې لاس راخ که او خدای پاک واپس جوړ کړم نو بی حلیمه بیا ویارېده څلور آثار یې داسې لیدلي چې د هغې نه ویارېده نو څلور کاله دې سره تېر کړل او بیا حضور پاک مبارک راوس خپلې مور بیبي دیواله نو دا خو د بنو سعد نو ولې بنو سعد نه ورکو یو خو رواج د خلکو دویم څه دویم دو چې وایي دا آب و هوا خشته وه چې دا ماشوم په ښه آب و هوا کې پرورش وکړي د نبي علیه السلام دریمه وجه څه وه دریمه وجه دا وه چې د دغې خاندان عربي خشته وه د قواعدو مطابق نو دوی به ښکلی عربي زده کړي ما یو بله وجه محسوس کړه تاسو یقین وکړئ 12 بجې وې او د هغې د یوې کوټې سره خوا کې زه په یو تیږه ناست وم او ملګرو ته مې کښېنه چې دا واقع درته ووایم ټولو ملګرو ته مې دا قصه شروع کړه د مکې ګرمي او په 12 بجې په مکه کې نور ته اوس کېناستل دا څه اسانه خبره نه 12 بجې نه چې 10 بجې هم چې خلک مانځل د جومات ته د مکې مکرمې راځي نو د ګرمۍ نه سوځي او مکه او طائف دغه علاقه کې نو به نشته تیږه ده نه پکې غټه ونه شته او نه پکې څه سوړ شته چې کوم باغونه دي واړه واړه 12 بجې قسم په خدای جومات کې ناست یم زه په تیږه ناست وم په ګرمه تیږه او بیا چا پیره ملګري یا ته څوک په شګو کې ولاړو څوک په تیږو ناست و ملګرو ته مې ګرمي محسوسوې میں سوچو کہ لگوں گے زخوا تتسکم خو سوچو کہ گرمی محسوس ہوئے وینا میں پدے کانی ناسے لاس پہ کہہ دے دا کان یخ دے کہ گرم معمولی غندے تلم دا سے معمولی تلم چی بالکل پوٹی غندے سلی نہ محسوس ہو لکے پا گرم کانی بانے ناسے میں دے کانو تو گو رہے کانی یخ دی ہوا یخ دا ناس پنوریو او دا ہوا دا کانو نراتی ری دا غر او نوالا تیری کے غصو نہ گرمی میں گو رہے ہوا یخ دا میں بل ہے میں خدای چې حضور پاک دې دې لرا وسته مې ردی دې موسم ته وګوره او دې هوا ته وګوره او دیم دا چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلور کالو ما شوموالو د خلقو سو برکت ته چې دلته نه تیګه ګرمه ده او نه هوا ګرمه ده دا مې پکې نه محسوس کړو بیا همرګر علی انځر راغله میں نے کہا مطالعہ لگی پیسے درکو منتا دا ہنوائی اکڑا اگر مولی سے تانا مدد پیسے اخنا یو دو کریٹا انزر لرا کودار دی بنو سعد انزر دی دری علاقے دان سر یو سے تاسو پا خدا یقینو کہ قسم پا دی جماعت کی میرا توقل کہ پا زندگی کے دم رخواگی انزر ما چتا محسوس کری چی میرا اولن دا طول مرگرو بانے میں ویشا ما دا یو مرگرو وید پریدا وجاتا اکل ویشا و مرگرو میں ویشا تاسو پا خدا یقینو کہ ما زان سر اخفل کمرے تا یوڑل مون کمره کې درې کسانو مون به د دوزرې دانې خو نور بم وړي نشو دومره خواږو هغه یو پلیټ انځر هغه سلو پینځر و دې مون اون خلل رانه په کمره کې واپس هم پاتې شو دا برخواږو او هغه تستی خواږو یو خو اصل خواږي دغه خپل چې کوم خوندې د میوه دا ما په خپل محسوسات او ورم د حضور پاک د برکت نه چې څوک منکري خو زم دا مسلمان دي د حضور پاک برکتونه دا مشمع دی برکات او داغه شان داغه عظمت داغه لوی دا خدای منلی دا خدای ورکړی دا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بنو سعد مختصر واقع مې درته وویل واپس راتو حد دعوتوي پاغه لار رالو هم یو ډېره ناشنا لاره دی یو ډېر عجیبه روډ جوړ کړی دی پاغه واپس مکې مکرمې ته رالو واپس سفر آسانو زر ورسېد بهر کیف جعرانې ته وی دا بوډاګانې مې دلته راوستې حضور پاک تا هغه د حوازینو خلقو او داسې بوډاګانې جرګه به مني مې څوک دي مې دا یې څوک تروریانې دي د بیبي حلیمې خویندې دي سیده ترمونه دي نبي علیه السلام یې لږ صبر وکړي نامال زما د لاس نو سوتی دی د صحابو دی د هغوی نه د اجازت غواړم نو ټول صحابه کرام یې راغونډ کړل وی ستاسو ورونه مسلمانان راغلي دي ګوره مخکې دشمنان ورته درونه وایي ستاسو ورونه مسلمانان راغلي دي او زما دا خوښه ده چې دوی له یو شی ورکوم هغوی ته وی دواړه نشم درکول یا مال غوره کړې یا د ښځې بچي دواړه نه درکوم که تاسو په وخت راغلي وی هر څه مې درکول
هغه به ځاخذ بچی راته واپس کوماله نه پکار نو حضور پاک صحابه ته وی که خو خمي تاسو ورونه دي مسلمانان دي دا خذ بچی به واپس کو مال دی خیر د سره او که څوک نه ورکوي زغال خپل نه بندوم کو نه ورکوي نو زه به سره وعده وکم چې رستو غنیمت کې بدل هغه بدل ورکم خدا وته واپس کې صحابه وې سه بدل نه غواړو لله فی الله استاد خاندان سره تعلق دی رضاعی نو من لله فی الله دا ټول ماشومان خځې بچی غنیمت وته واپس کو په دینه مخکې نبی علیہ السلام د صحابه را وې سه په قیدیانو کې یو جنې ده هغه چې تاسو را پیغمبر خورې ما پریده بیره ولی اجینه را واسه نبی علیہ السلام ته کینو اس کو عمر رسیده ته عمر زیاد دی وی تسوکے وی تا زمان رو رے وی دا کم رور دے ما وی دا بی بی حلیمی لڑے ما زمانو شیما دے حضور پاک ورطا او فرمائل وی سید بار دا باندے حکم وی بار دا توخیم ویو نو خپل مټه وته ښکارا کو وی موتا ما شومانو لوبم کوله تا زما پر مټ چک لګولو داستا د غاخونو نه خا قسم رسول الله مبارک او جلال اما شوماله یاد شو سترګو نه ښکلاله وی کوم خو خیدا د ما خور دا بازاد وی سب دا نه د دې چې څومره عام د امن ټول ذات شیما به زه بختورم کې زما د وجه زما ټول قوم ته آزادي ملو شو خیر هغه ښځې جینکې ماشومان په دغه جعرانه کې ټول آزاد شو چې کله حسابي تقسیم نو مکې خلکو د نبی علیہ السلام ډېر ورکړل خو اسیم سخي چاله سلو خان چاله شپېته چاله 50 د مدینې انصارو بعضې کسانو د خولې نه څه خبرې ووتې وی نبی علیہ السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکړو مونږ یې پرېښود جنګونه مونږ وکړل د دوی په وینو تورې د مونږ لمدې دي مال غیله ورکوي مونږ نه راکوي چا وی په دغه دره کې وختي چغې مونږ ته والې چې انصارو ای حدیبیې ماله او مالونه دوی له ورکوي نبی علیہ السلام فوراً چې دا خبره اورېده انصار ټول جمع کړل وی انصار د مدینې ټول راغون شول ټول جمع کړل وی چې بل څوک ورسره دي ټول جمع کړل وی ستاسو څه خبرې را رسېدلې دي هغې خو به دروغ نه وي یو صیب څه خبرې مونږ کړې دي وګورې دا د هلکانو کړي دي مشرانو نه دي ویلي وی سل ویلي دي ویلي هلکانو وي چې خپل قوم له مالونه ورکړل او مونږ له را نه کړل زمون تورې د دې په وینو سم سري جنګ هم ورسره وکړو هغې له ورکوي مونږ له نه راکوي نبي علیہ السلام ډېر زیات هوښیار وی دې له ځکه ورکوم چې دې ته ډېر لوی تاوان جنګونو رسول ډېر خلک یې مړه دي او زه به اوس ځم مدینې ته نو مال ځکه ورکوم چې د مینې اسلام سره پیدا شي هسې نه زه تېوځم دوی بیا بغاوتونه کړي او مکه بیا قبضه نه کړي او دا شته مسلمانان مړه نه کړي زه به بیا 400 میله مزل کوم راځم دی له مال ورکوم چې د زړه مینه اسلام سره پیدا شي وی اے انصارو عجیب آواز یې وکړ وی اے انصارو وی سمو خوښه ده چې خلک کور ته ګډه چیلې او اوښ بوځي او تاسو خپلو کورونو ته رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم اوښان او ګډه چیلې هم خوښې دي که رسول الله هم خوښ دی خلک به ګډه چیلې کورونو ته بوځي تاسو سره به زه ځم مدینې ته بس چې دی وی صحابو چغې جلاګانې شروع شوې او د صحابو ګیرې د اوښکو نه لمدې شوې وی د الله رسوله معافي غواړو زمونږ اوښانې او ګډې چیلې مالونه نه دي پکار زمونږ رسول الله پکار مونږ خو تا خپل وطن فتح که ته به اوس مکه کې پاتې کېږې وی نه لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وی د انصارو کې پیدا وی او که خلق په یو لاره ځي انصار په بله لاره ځي زه به انصارو سره په لاره ځم او که خلق په یو دره ځي انصار په بله دره ځي زه به انصارو سره په دره باندې ځم او نور خلق به ډېرېږي انصار به کمیږي او یا انصارو تاسو له به خپل حق خلق نه درکوي خو صبر کوئ ستاسو ملاقات په ما سره د حوض کوثر په غاړه کې دا د بنو سعد تاریخ د طائف تاریخ او د جعرانې تاریخ نو جعرانې ته چې خلک عمرې لذي په دې بنیاد دي چې حضور پاک مبارک دا غځې نه عمره کړې ده په دې بنیاد دي چې نبی علیہ السلام هلته دمه کړې ده د معجزې کبیر ښکاره شوې ده او د غنیمتونو تقسیم یې کړی دی او د طائف په ډېرو خلکو احسانات کړي دي او مفتو کې خوشي کړي دي
په دې بنیاد خلک جعرانۍ ته ځي بعضې خلک ورته غټه عمره وایي دا د دین مثلا ذهن کې واچوي په عمره کې غټه وله نشته ټول عمره یو شان دي البته صرف دومره ده که د مدینې نه عمره دې وکړه نو د حضور پاک یو سنتو باندې عمل وشو د هغې موافقت راغی د هغې د مدینې منورې نه عمره شو جعرانۍ نه دې وکړه نو د هغوی سره موافقت راغی د هغې د هغه دی نه نو لږ یو کوټې فایدهمنده خبره او بل چې څومره لرې دی نه بنده عمره وکړي لبیک زیات وي قدمونه زیات په حرم کې راشي نو ثواب ورته لږ زیات ملو شي نور عمره کې ولا غټه نشته ټول یو برابر دي د قرآن شریف کې الله فرمایي دوه قسم برکتونه دي یو د دنیا او یو د آخرت من عمل صالحا من ذکر او انثى یو سړی نیک عمل وکړي که دا نارینه دی او که دا زنانه ده نو د دنیا برکت یې څه شو فلنحیینه حیاتا طیبة دنیا کې به خپل ژوند ورکوم دا یو برکت ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او په آخرت کې به بهترین اجر ورکړي دا دوه غټ برکتونه دي د دې دوه غټو برکتونو لاندې بیا ډېرې مرتبې دي د دنیا ښکلی ژوند څه دی لومبې خو سکون او اطمینان خوشحاله ژوند به تېروي دا نه چې مال به دې ډېري مال شته که نشته هغه به دې خوشحاله دا نه چې بچي به دې ډېري زامن به دې ډېري زامن شته که نشته هغه به دې خوشحاله دا نه چې کور به دې بلډینګ مضبوطي نه کوي ښه کوي هېڅ پروا نشته هغه به دې خوشحاله دا نه چې ځمکې او جایدادونه او کارخانې به دې وي کوارې راښه د کني نو بیا به دې زړه مطمئن او زړه به دې خوشحاله اطمینان قلبي د زړه سکون دا ړومبې د نیک عمل برکت دی زه به یو مثال درته وښیم یو بادشاه تېر شوی د بلخ د علاقې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه بادشاه دی خو نیک سړی دی یو ځل یو سړی په دې خوب ویني په خوب کې علم چې یو سړی په دربار کې چکر لګي شاهي دربار ته چې ورته پریزیډنسي وی یا پرایم منسټر هاوس ورته وی هغې کې لګیا دی او منډې چللی وی ابراهیم ابن ادهم کلکه مټه راونیوه هلکه څه کې وی اوښ رانه روک شوی دی هغې پسې ګرځم عقل ولره دا د اوښ د کتو ځای دی وی ولې دا څه ځای دی وی اوښ دلته نه میلاویږي دا د بادشاه محل دی دا د وزیر اعظم سکرټریټ او محل دی دلته اوس څه کوي وی چپ دی بورم وی صحرا او بانډو کې منډې وهه خلکو محلونو کې څه کوي صحرا ته ځه بانډو ته ځه چې توبو پسې به تلي او خوراک پسې به تلي دا خو ته قمقل وی خلکه په محل کې دننه اوښ لټول قمقلتوب دی وی او نو په بادشاه کې دننه خدای لټول عمر قمقلتوب دی دا نو بانصافي ډېره کېږي پردې حق به نه ورکوې به د نه وهلې کېږي رعیت ته به خپل حقوق نه رسوې کهګرورونو بادشاهي نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریو کسانو ملاقات عبادت دی وی د دریو کسانو یو کس پکې انصافدار بادشاہ دی عادل او علیہ السلام فرمایي یو څو کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې یو پکې امام عادل نیک بادشاہ دی که خدای پکې لټې لټولې چې د هغې مثال به م درکوم خو غالبه داسې ده چې بادشاه نه انصاف ډېر ګران دی ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو وی د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي هلکه د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري خو لږ د دې ځان له وګوري شونډه دې ورکته کې اوبوس ژبه دې وساتي نو د دریاب غاړه ده بیا م عمر وی ما له پکار دي چې حیواناتو د دریاب په غاړه ګودرې جوړې کړم پکار دي چې په دې صحراګانو په دې ځنګلونو کې ولا حوضونه جوړ کړم چې د باران اوبه جمع کړي چې حیواناتو ته تکلیف دی بادشاہ کې لوړ آسان کار نه ډېر ګران کار کله معلوم پریشانه شم چې زموږ دا خلک په غضب د خدای خپل مونږ نیک عمل پرېښی په پریشانو سر یونس پرې د یو څو مثالونه ښه نو چې دا کو ډېرې نو دی چې خوب پاسې پریشانه شو واقعي دا خو ګران کار دی خدای او مخلوق دواړه ستا سره خدای خوشحاله مخلوق به خفه کېږي که مخلوق خوشحاله الله به خفه کېږي که د خدای حق ورکې د مخلوق تر باندې پاتې کېږي او که د مخلوق حق ورکې د خدای پاتې کېږي حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ته یو خط راولېږه ناشنا یو نکیت راته وکړه بی بی عائشہ صدیقه خو بی بی عائشہ وکړه
د حضور پاک کشر بی بی د هوښیاره څونه ده یو پوټېلې غوندې خطې وتولې پوټېلې غوندې وی اے د مسلمانانو بادشاه واوره که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده خیال وساته که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده رضا وساتله د بنده خیال یعنی بنده خوشاله که خو الله خفه کو نو خدای به دې بندګانو تبلیغ او مدد به ورسره نه کوي او که کم انسان د بنده په مقابله کې خدای خوشاله که چې بنده خپل کار کې خو چې الله خوشاله شي وي د بندګانو د تکلیفاتو نه به خدای محفوظ ساتي والسلام دا دوه خبرې ذهن کې واچو مې دې ته نصیحت وي بادشاہ ته دا نصیحت مه کوه چې دا چلو کو دا چلو کا دا ستا مقابله د الله او د خدای سره دی او خوا بل خوا د بنده سره ده کوشش کوو چې دواړه خوشاله وساتئ که داسې مقراله چې بنده خوشاله وم خدای خفه کېږي نو د عایشې بیبي نصیحت څه شو بنده خوشاله وم خدای خفه کېږي پرېږده بنده الله خوشاله د بندګانو نه به خدای ساتي او که بنده دې خوشاله کو خدای دې خفه کو بیا د خدای زور څه څنګه د ابراهیم ابن ادهم کې دا خوب حیوان شو او سار وقتی دربار کې ناست دی اخو بقال بیا نمرود هغه لمنې بادشاهان فیصلې به هم کولې یو سړی نیغ راغی هغه سړی داسې دی چې د هغه د دې مخ یو روب دی یو هیبت دی چې کوم مین ګیټ باندې کوم کسان ولاړ دي پولیس والا هغې دې تپوسونه کوي چې څوک یې څه کوي چې ورپسې په بل ګیټ کوم کسان ولاړ دي سیکورټي هغې تپوسونه کوي چې کوم د بادشاه مخصوص دفتر لپاره یې ورغلی هغه سیکورټي والا هم تپوسونه کوي چې ته څوک یې او کوم پهلوان یې میر ابراهیم ابن ادهم له وایي او داسې شکر ساجي بغوندې اوس ګوره الله چاته هدایت کوي یاله که څه کوي ابراهیم ابن ادهم په کتو شو چې دا سړی نیک په دې ګیټونو راغی او چا ورته چې ته ودرېږه او سړی داسې خیرن خچنه او شلېدلې سپړې او شلېدلې جامې لکه څه کې خیر دي وی صاحب دا سړی له راغلی مې لګي ګوټې پکې شپه نیمه دمه کو او سړی به لیوانې وخوځي هور وخت په دا چې نیک په نیک راغی نو معلومېږي دا چې دماغي جوړ نه دی دا کاس سره بازار کې ده چل ریسټورانټ هغه بازار کې دی هلته شپه کوه وی داسې دی وی دې ته د بادشاه محل وایي وی ښه وی څوک دی بادشاه وی زه یم ستا نه مخکې دلته څوک و وی زما پلار وی د هغه نه مخکې دلته څوک و د هغه پلار هغه نه مخکې څوک و پلانکې هغه نه مخکې څوک و پلانکې وی چې دومره خلک په یو ځای تېر راتېر شي هغې ته سړی نه وایي څه ورته وایي اوهو مونږ خو یې سړی لیونی دی سړی خو بل شان زړی وکړ هوښیار د زمانې او خلک ځکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوری نصیحت کو بہترین نصیحت تے نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کا انک غریب دنیا کے 10 سے جن تیرا والا کدا ہے ناشنا انسان غریب نہ مراد تیمال مسکین فقیر نہیں مراد پتہ نہیں 10 جن تیر کا سوک تم نے پیجی ناشنا دان نہ جوڑ کا مسافر ہے جو مسافر کی 2 سلور رضی او دے کہ دمکی او قدا سینین و عابر السبیل لکه دلارې تېرېدونکي او نبي علیه السلام فرمایي ما دي ولي دنیا وی د مو د دنیا څه دي وی د مو د دنیا داسې مثال دی لکه مسافر د اونې لاندې روز شپه تېره کړه او بیا ترې روان شو چې دا خبرې ابراهیم ابن ادهم واورېدې هسې نه کېده توجه وه خوب یې ولید بادشاه پرېښود لا بس حکم یې وکړه دا نه مو خپله بچي سنبالوي نور نشم کولی بادشاه یې استعفا ورکړه زمونږ بادشاه نه غوندې نه چې په زور لرکوه نه لرکېږي نه به اسې پرېښود استعفا ولیکله کاغذ او کوم چې د ده نه لاندې سکیورټي غله ورکړه سلام علیکم د الله بل بادشاه ګورئ لاړ د الله عبادت کې سر بیت الله ته مکې مکرمې ته مدینې منورې ته بس لګیا دی د الله عبادت کې داسې عبادت هم نه دیني علم حاصلوي لګیا دیني علم حاصلوي نو نبي علیه السلام مبارک احادیث هم زده کوي قرآن هم زده کوي او لګیا دی خپل ذکر اذکار هم کوي رعیت ورپسې شو چې دا سړی به کوم ځای پیدا وي دا به کوم ځای یو ځل دې چا تپوس وکړو ابراهیم ابن ادهم وي د باچې خوند ډېر وکړ د دې غربت او د دې فقیرۍ ژوند خوند ډېر دی کم خوند ډېر دی ورته یې وي دا ډېر مزېدار خوند دی دومره سکون او اطمینان د دغه خو دغه شی دی که نه وایي دا ډېر مزېدار خوند دی یو ځل مې د ماسخوتن مونځ په جومات کې وکړ کېناسته
او ما ته یو ښه غوندې جومات ښکاره شو ګوټ کې کېناستم چې نن به زه ټوله شپه خپل رب یاد کړم الله الله وکړم الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله ذکر چې کوي الله سره دې زړه جوړ کړه نو اطمینان شو که نه موږ ولې پریشانه یو موږ له خدای سره نه دي مخامخ کړی ګوره دا سویچ چې بجلی کې ورکړې نو بله به بلېږي او که دا سویچ د بجلی د هغه بلک بلک په دې په نورو سورو کې منډې قیمتي سورو کې منډې بله بلېږي نه دا سویچ موږ له چا سره کنیکشن تعلق جوړول پکار دي الله سره چې الله سره موږ د خپل کنیکشن برابر کړ او دا سویچ موږ هغه سویچ سوري کې ورکړه پلک کې چې هغې کې بجلي شته بله به بل شي زموږ سویچ کومو پلګونو کې ورکړی دی دا خدای نه ما سوا په نورو کې نو رڼا نشته که رڼا کم ځای نه نشته رڼا اطمینان نشته الا بذکر الله تطمئن القلوب په جومات کې کېناستم خپل رب مې یادو خلک ورو ورو خواره شو دا هغسې الله ته ناست یم د جومات امام مؤذن لاړ خادم راغی مدي کاکا ته څه کوې ما دا د خدای کور دی دلته به د شپه وکړم وایي نه اوځه سبا هلکه دا خو وقف جومات دی د چا خو دې نه د خدای کور دی پرې به دلته شپه کوم خپل الله یادوم وایي زه هغه سره په باس شو د مټې ونیوم ریخ کوم جومات اوچته په پولو د پاسه وغورځولم چې پولو نه ډیکه وغورځولم لته یې راکړه لاندې راورغړېدم وی زما دا الله په ذات قسمي چې زما سر به د یوې پوړۍ نه بلې له راته او د بلې نه به بلې له راته او د بلې نه بلې له ځمکې ته راورسېدم او هغې ټق د پوړۍ سره چې زما په زړه او په دماغو د الله کوم انوار او برکات نازلېدل نو هغه نه شمیري چې کوم بل ځای نه دي نازل شوي شپه مې په بیابان وکړه خپل خدای ته مې ډېر وژړل ډېر زیات مې وژړل چې الله زه اوس هم پرې خوشحاله ستا په دې عمل خوشحاله د دنیا یو څو ورځې تېرې وشي دا رعیت ورپسې ګرځېده وزیران ده په دې بل سړی کېناو لوی لا ماشوم دی یاره داسې انصافدار بادشاه زمونږ نه به خلاق نو چې یو ځای کې چاوی هغه ځای اوس فقیر ملنګ ناست دی د دریاب په غاړه مونږ ولې فقیر ملنګ هغې ته وایو چې دا په کوڅو کې خیر غواړي دا نه خیر غوښتل او په کوڅو کې سوال حرام دی ګناه ده نبی علیہ السلام فرمائی مونږ چې زر د فقیر ملنګ وایو نو مونږ دې مال تمایا غاړه کې چې کچکول چولې او څښا بینتې دې تک کې مونږ نه کوي استنجاو کې ځان هم نه څښا بینتې دي نو وایو دا کمال والا دی خدای ته رسېدلی دی دا مردار دی ګناه کبیرې والا دی سوال کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې یو بل مسلمان نه سوال کوي د قیامت پر ورځ به پرې مخکې غوښه نیته شروع کوي شریعت په هغه نظر کې شریعت ته ګوري چې کوم نظر مونږ ته خدای او رسول کوي دا سوال کول او دا خیراتونه په کوڅو کې غونډول او کچکول ګرځول د ځان دپاره څوک وایي د پلانکي بابا ملنګ یم او څوک وایي د پلانکي بابا ملنګ یم او څوک وایي د پلانکي بابا ملنګ یم دا ګناه کبیره دا فقیر ملنګ نه دی ځان له ناست دی د دریاب په غاړه باندې خدای یادوي او یو څادر دی ولا هغه څادر په یو ستن باندې ګنډي دې کې د وزیرانو صحیح که په یو ورځ او بادشاه سلامت دا څه کېږي بادشاهي پسې خلک څه نه کوي بادشاهي دې پرېښودو دا پسې دې شروع کړه دا په کومه سر شوې راځه مې بس د خلک ورپسې پریشانه چې واپس دې موږ په تخت شاهي دې کېنه څومره نوکران به دي څوک به د نمک کې ځغلېدل څوک به د وروسته ځغلېدل کلینه به دې خبره نه وته چې خلکو به دله رامنډې وال دا دلته ناست دی ځان لستن ما یې لارې ګنډې هغې ورته یې پرېږده ماله چې خدای کومه بادشاهي راکړه نو هغه بادشاهي دا ستاسو د هغې بادشاهي نه ډېره زیاته بهتره ده نوکرانو خندل چې د بادشاه صاحب په دماغو کې فرق راغلي علاج به وړو وایي څه بادشاهي ده ستاسو وایي زما دا بادشاهي ده ستن یې د تار نه وویسته دریاب ته یې وغورځوله وایي زما بادشاهي تاسو منئ وایي دا ستن الله پیدا کړي اوهو یاره بادشاه سلامت دماغ تر نه کوي که دماغ ټیک نه دي دریاب ته ستن وغورځوله څوک بیا را پیدا کوي چې په میدان دی وغورځوله څوک یې نشي پیدا کولی دا دریاب کې دا به څوک پیدا کوي پوج پولیس څوک یې نشي پیدا کولی دماغ یې خراب شوي دی علاج وله پکار دماغ وزرې خراب شوی پیدا کوي وایي صاحب دا به څوک پیدا کوي وایي ښه دریاب کبانو ته حکم وکړو اواز یې وکړه ای د دریاب میانو یو ستن مې د دریاب ته وغورځوله مهرباني وکړئ مال هغه خپله ستن لا پیدا کړې وایي په سترګه ړونده ړوند یو سترګه په خوله کې هغه ستن نیولې ده او د دریاب د غاړې د راغی دلته هغه ستن راوچته کړو لاس کې واخیسته دې ته بادشاهي وایي نیک عمل
د زړه اطمینان پیدا کی بادشاہ کې هغه ته ځان هغه سي مطمئن نه ښکارېده لکه په دې فقیره کې چې د خپل ځان ته مطمئن ښکاره شي او دا نه چې د بادشاہي ګناه ده دا یو مثال به هم درکړم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه وفات شو خواجه صاحب پورې لوی سړی دنیا خلق جنازې لرالې دومره خلق جنازې لرالل چې انتظام نشو کېدی چې دا دومره خلق دا څنګه بشو لکه خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ مو ډېر لوی عالم مو او د هغه په لاس ډېر هندوان او سیکان مسلمانان شوي ډېر زیات خلک ډېر مریدان دنیا خلق رالل اوس دې کې په د جنازې انتظار د جنازې به څوک کوي یو سړی اوچت شو اعلان یې وکړی خلکه وی خواجه صاحب ما ته وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه کې دا سره صفتونه که دې څلورو کې پکې یو صفت هم نه زما جنازه دې نه کوي لومړی صفت دا دی چې ده به په ژوند کې تهجد دی پرېښی تهجد خو ډېر خلک دی خو چا نسبي پاتې شي که بیماري اوده پاتې شي لومړی صفت به دی چې په ژوند کې به تهجد دی پرېښی نمبر 1 دویم صفت به دی چې په ژوند کې به پردی ښځې ته نه کتلي نو پردی ښځې ته هم خامخا د غم خادو کې د انسان نظر پرې لګي دا نه چې نه دی داسې څوک نه پاتې کېږي څوک په ښه په بد نظر ورته ګوري څوک په بد نظر نه ګوري په ښه نظر ورته ګوري ټول خلک یو شان نه دي خو یاد به بالکل نه کتلې پردی ښځې ته دو شو درې مسلې چې کله بالغ شوی دی نو دنه به تکبیر اولا دی فوت شوی او تکبیر اولا خامخا فوت کېږي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمونږ د دارالعلوم دیوبند په دې کابینونو کې ډېر لوی محدث محقق تېر شوی یو ځل څه مسله کې خلکو ګیر یو جلسې له تلې وه دا سلام او تلمه شي دا سلام او تلمه شي ناشنا خبره بعضې په دې جلسو کې مونږ هم خلک ګیر کېږي دومره سلام ستړي مشي جوړ چې هلته کې د مانځه وخت قریبي هلته کې جنازې مثلا هلته بل څه مسلې خو خلکو خو عقیدت محبتي دومره سلام ستړي مشي جوړ شي چې مونږ هغه مونځ کړو خدایه مونځ خرابي یو ځای ته زمونږ یو ډېر لوی عالم دی د صابر د علاقې دا یو بابا دي زه هم تللی بیان لا هم تللی چې ما بیان وکړه خلکو یو لوی غوبل او د سلام او کلام خو خیر ما ته په یو ګوټ کې ځان راوویست یا خلکو یې څه شو یو هم ستړي مشي بل مې کدي خلکو په ستړو مشي واخېستم خدای دې پکې خو هر یو راته رغاړه وتېده رالم یو ځای کې مې باباجي ولیده ما ورته ویل ته مې ورته پرېښود زه خو درته راووتم ما ته یې پتر ته وړی کې چې سټېلو شو نه وی خلک راباندې راغور شو یو هم راته رغاړه وځي بل هم راته رغاړه وځي بل هم راته رغاړه وځي وایي ما چې مړ هم کړم وي اخره کې کټ کې کېدو نه په دیوال یې کټ واغم مې دې ته مینه وایي دې ته محبت وایي